رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو قتاده رضی حدیث راوی دی، دی فرمایي چې د الله پیغمبر یو ځل یې وفرمایل چې د الله تعالی په نسبت باندې بدترین غل هغه دی چې د مونځ نه غلا کوي. د غل تاسې هم په معاشره کې خلک په ډېر سپک نظر باندې ګوري او خلکو ته پیغور هم کوي ستا پلار غلو ستا نیکه غلو. خو د الله پیغمبر وفرمایل د ټولو نه بدترین او ناکاره غل هغه دی چې د خپل مونځ نه غلا کوي. نو صحابه تپوس کوي چې یا رسول الله وکیف یسرق من صلاتی، د خدای پیغمبره یو بنده به د مونځ نه څنګه غلا وکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې لا یتم رکوعها ولا سجودها، دا بنده د مونځ د رکوع او د مونځ د سجدې خیال نه ساتي، دا نه پوره کوي. موږ د خپلې رکوع ته ګورو چې موږ څنګه رکوع کوو، لا سر هم نه یې راکته کلی چې بیا پاڅېدلي وو، دې کې به ملا نیغې دغه تسبیحاتو باندې به یوازې 3 پیرې همیشوالی نه کوې، 5 پیرې به سبحان ربی العظیم وې، 7 پیرې به وې، 9 پیرې به وې، 11 پیرې به وې. ته بیا ګوره چې ستا په دې مانځه کې خوند او لذت تا ته حاصلېږي او که نه. دغه رنګې سجده ده، سجده ده، د سجدې نه موږ عزتمندو څنګه ځان خلاصو؟ حال دا دی چې الله رب العالمین ته د بنده په مانځه کې د ټولو نه غوره عمل دا سجده ده، الله دې ته متوجه کېږي. خو چې بنده خو الله ته سجده ولګوي. دې وجې نه عزتمندو د رکوع نه پاڅېدل چې کومې ته قومه ویلې کېږي، دا د ائمه ثلاثو په نسبت باندې فرض ده. صرف امام ابو حنیفه رحمه الله علیه ورته واجب وایي او په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې ښودلي دي چې کله ته ربنا لک الحمد وایې حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. هغې نه وروستو بیا سجدې له ځه. دغه رنګې چې د سجدې په منځ کې کښېنې نو سجده په بهترینه طریقه باندې وکړه، ځکه چې تا ته د الله توجه حاصله ده په دې دوران کې چې ته دا خپل سر په سجده باندې ایښودی دی. عزتمندو د انسان دا سر ډېر قیمتي دی، دی دا سر چا ته په کروڑونو روپو باندې نه ټیټوي، خو دغه قیمتي سر تا د الله دربار کې ایښودی دی. په ځمکه باندې دا خپل تندی مږي چې الله رضا شي. نو اوږده سجده کوه الله ته. دا تسبیحات پکې 5 پیرې وایه، 7 پیرې وایه، 9 پیرې وایه. ته څومره چې ویلی شي په نوافلو کې خو ډېر زیات ویلی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې د دواړو سجدو په منځ کې کښېنې اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. موږ عزتمندو په مونځ ځان نه دی پوه کړی، نه علماو ته کېناستلي وو چې زه به دا مونځ څه کوم او که په جومات کې چېرته درس کېږي نو زه په دې انتظار یم چې کله به دا سلام ګرځي چې زه خپل پیزار راوالم او کور ته لاړ شم، یا موبایل راوالم او یا په کټ کې سملم. دا دین به ته کوم ځای زده کوې؟